سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانان ورونو ته. افغانان ورونو د خبر بحث دی چې نن روسیې چې دی یوکرین یې ونیو. حالانکې دا موضوع زموږ پورې کوم تړون نه لري او نه زموږ موضوع ده، خو غوښتنه چې په دې باندې زه تاسو سره لږ تفصیلي خبرې وکړم او زموږ د دې بعضې افغانان چې د روسیې یا د امریکې د ګیم نه په بعضې شیونو نه دي خبر، نو څومره چې زه معلومات درکړم زه معلومات لرم د هغه تاسو سره شیر کړم. افغانان ورونو تاسو ته معلومات دی چې یوکرین د روسیې پخوا یو هیواد و، مستعمره وه، او بیا کله چې افغانستان روسانو حمله وکړه او د افغانستان نه ووته، د هغې نه وروسته بیا یوکرین چې دی ازادي واخیسته د 15 هیوادونو. افغانانو یو خبره یاد ساتئ چې موږ ته روس یا امریکا د اسلام او دغه ته چې واړی موږ ته یو شی دی، خو زه یو خبره کوم چې روس دومره ظالم نه دی چې څومره امریکا ظالمه ده. تاسې تاریخ وګورئ، روسان چې دي دشمني مخامخ ته او دوستي مخامخ ته، مګر د امریکې نه دوستي صحیح ده او نه دشمني صحیح ده، په دواړو کې دی وایي. نو کله چې زه تاسو ته یو خبره کوم چې د روس د برطانیې او د امریکې په دا کې څه فرق دی، روس چې کوم ملکونه ونیسي هغه ودانۍ د روسي پالیسي موږ ته صحیح برق جوړ کړو، نه موږ ته یو شی موږ ته ونه کړو. یعنې دې نه تاسو ته معلومیږي چې روس او د امریکې په منځ کې څومره فرق دی. بل دغه د روس کوم ملکونه چې دي دغه 15 هیوادونه، تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او یوکرین او دا ما دا دې کې دا ملکونه لیدلي د تلم، خپله ما ماسکو لیدلی د چکر ته تلم. خو زه تاسو ته یو خبره کوم چې دا د روس په قبضه کې دا مستعمره دي، لکه څنګه چې ګریټ برټن ورته وایي برطانیا 52 ملکونو باندې باچهي کړې ده، چې اوس هم وګورئ تاسې پاکستان د برطانیا مستعمره ده، د دې قانون پکې چلیږي. نو همدغه شان دي هغه ملکونه چې کوم دي د روس کوم ملکونه چې د یوکرین یا د نور ملکونه، دا د روس مستعمره ده، په نوم باندې آزاد دي مګر مزاد نه دي، دا د هغې په کنټرول کې دی. ور څوک چې دې ته ګوتې وړي نو هغسې مهربانه روسیې هغه نه پرېږدي. نو دا خو شیطانان دي، امریکا دا خو شیطانان دی غوښته چې یوکرین ټوټه کړي او د روس د لاسه، مګر هغې داسې کار نه کوي. تاسې به کتلي چې څو کاله مخکې جورجیا چې ورته وایي جورجیا، دا په روس کې آزاد ریاست دی، ازادي ورته دغه ورکړې روسانو، د هغې رئیس جمهور یا صدراعظم چې دی هغې په امریکا کې درس ویلی. نو جورجیا چې دی هغې هم داسې نخرې کولې، ښکارونه شوي وو چې یاره بس موږ امریکې طرف ته نږدې کېږو. روسیه په 40 شتاتو کې دغه یې ونیوله، جورجیا یې ونیوله، او په 40 شتاتو کې ټانګونه په ارګ مخې ته ودرول. تاسې ټي وي یا ګوګل کې یا په دا کې تاسې کتلی شئ. درې ملکونه یې جوړ کړه، یو طرف ته بل جوړ کړو، دلته ته منځ کې جورجیا پرېښوده او په خپله په رسمیت وپېژنده.
نن بیا امقه کار او موږ د مرګړو سره په دا مسنجر یا په دې واتساپ کې هم دا خبره کوله چې یوکرین سره هم دا کار کوي. نن یوکرین سره هم دا کار وکړو. افغانان ورونو موږ او تاسو ډېره غټه قرباني ورکړي. موږ او تاسو ډېره غټه دغه ورکړې د افغانستان دپاره یا د خپل وطن دپاره. خو تاسو اوس دې دغه ته وګورئ چې امریکا راپاڅېږي وروسته وایي چې ته یوکرین سره کار مه لره. عراق کې څه وکړه امریکایانو، په سوریه کې څه وکړه، په افغانستان کې څه وکړه، په لیبیا کې څه وکړه. یعنې کوم ځای کې چې دی تاسې وګورئ، فلسطین ته وګورئ، فلسطینیانو سره دی څه کوي؟ د اسرائیل سره په شاته څوک ولاړ دي؟ خو همدا امریکا ورسره ولاړه ده که بل څوک نه دي ولاړ. نو خبره دا چې دی هر څه کوي. یعنې دا راته وایم افغانانو ورونو چې نن امریکې زموږ پیسې نیولې د افغانانو. موږ ګوره موږ هېڅکله دا نه دي ویلی چې د افغانستان عام ولس چې کوم جهاد کړی دی هغې ته موږ یعنې په بده سترګه وګورو یا هغه موږ ویو چې خلکو یا زما کاکا کړی، ستا کاکا کړی، بل کړی. خو دا جنګ چې و د وروس او د امریکې و. ځکه د وروس او د امریکې چې ما راته وویل چې په 1993 کې پروګرام جوړ شوی چې امریکې غوښته چې وروس په افغانستان باندې حمله وکړي. او دا 7 تنظیمونو مشران چې و دا په 1993 کې په 4 کې په پاکستان کې ناست و. نو هغې وخت کې خو نه دی دلته وروس راغلی او نه دلته امریکا راغلی وه. موږ افغانانو ګوره څومره قرباني ورکړه. موږ هغه وروس چې د دنیا سوپر پاور و هغه موږ مات کړو، هغې له موږ شکست ورکړو. د ولس په زور، د دې تنظیمونو لیډرانو په زور نه، دا خو ټول د امریکې او د سی ای د آی اس آی ایجنټان دي. د ولس په زور باندې هغه موږ ماته کړه. او هغه امریکا چې دغه دویم لمبر کې و هغه د دنیا سوپر پاور شوه. یعنې دا ډېر یو غلط کار وشو چې امریکا د دنیا سوپر پاور شوه. نن تاسې وګورئ امریکا په دنیا باندې لوبې کوي. نن وګورئ امریکا په مسلمانانو باندې لوبې کوي. نن وګورئ دنیا کې غټه بدماشي چې د امریکا کوي دا د افغانانو په سر باندې کوي. یعنې زموږ وروستی ته شکست او د وروس ماتېدل چې و هغه داسې شو چې امریکې ښکارونه پیدا کړل. وګورئ په دنیا باندې دا نخرې کوي. نو افغانان ورونو هېڅکله وروسیې دغه ملکونه چې دغه کوم 15 ملکونه دي د وروس مطابق مستعمره ملکونه دي او دوی ورته په تش په نام باندې ازادي ورکړې، هغه هېڅکله دغه نه پرېږدي. څنګه چې برطانیا او امریکا او پاکستان نه پرې ځان دپاره جوړ کړی دا نور 52 ملکونه چې کامن ورلډ ورته وایي دلته اوس هم دوی ته د کال بجټ ورکول کېږي. دا داسې خبره نه چې د پاکستان دغه کومه چېرې خلک ځي دغه وایي چې هلته د پاکستان خلاف دا حقیقت دی. تاسې دلته ورشئ کامن ورلډ ورته وایي 52 ملکونه باندې چې برطانیه حکومت کړی دوی ته اوس هم د کال بجټ ورکوي. دوی اوس هم چې څه دوی وایي هغه کار به هغه کوي. نو دا هسې په نوم باندې تاسو ته ما مخکې ویلي چې دا دنیا ټوله غلامه ده. دا دنیا ملکونه نه دي، دا ټول غلام دي. دغه 5 ملکونه ته ښیم: امریکا، برطانیه، فرانسه، چین او روسیې. دا 5 پرمننټ ممبر دي د دنیا، پرمننټ ممبر یعنی دایمي غړي دي. د دې د اجازت نه بغیر ته حکومت نشي کولی. د دې سره چې ته لین ونه چلې ته حکومت نشي کولی. نو موږ دا ویو چې افغانان ورونو که تاسې سعودي ته وګورئ، که تاسې اماراتو ته وګورئ، که تاسې د نور ملکونو ته، دا خامخا د برطانیا د حکومتونه هلته شوي اوس هم د برطانیې یا د امریکې هلته دغه د هغې نه بغیر هلته دوی حکومت کولی نه شي. نو دغه وروسي کوم ملکونه چې دي دې دا کوشش کوي چې یاره موږ به یوروپ ته نږدې شو، ځان به تباه کړي، ځان به برباد کړي. ځکه چې دا د وروس قواله یې وروسیانو سره ده، لکه څنګه چې د پاکستان قواله چې د برطانیا سره ده. نو خبره دا ده چې دغه افغانان ورونو په دې باندې سر خلاص کړي چې امریکا د دنیا یو ظالم ریاست دی. دا د هر چا په خلاف باندې دی د ټوله دنیا کې جنگ دی روان کړی. یعنې په افغانستان کې دغه 15 40 شپږ 40 کاله جنگ چې دی د دې ټولو شاته همدغه ده. د دې د لاسه زموږ وطن تباه او برباد دی. دا کله په یو نوم او کله په بل نوم باندې دا. نو د دې نه مقصد زموږ د لایف دا و چې دا زموږ مربوط نه دی چې زموږ د یوکرین سره څه کار دی، دغه سره څه کار دی. خو غوښتم چې څه ناسم معلومات تاسو ته درکړم افغانانو. او که بیا دغه هم نه کېږي انشاءالله زه به تاسو ته ویډیو ډاګه که ما سره دغه شته دی. هغه وخت رئیس جمهور ریګن او د ګورباچوف ترمنځ د کمې خبرې چې شوي کومې دغه شي دغه ټول ثبوتونه موجود دي. نو نن خلک راپاڅېږي چې وروس په دغه باندې دغه کړی دی، یرغل کړی دی، یا یوکرین نیولی دی. موږ او تاسې پښتانه خو د جنګ خلاف نه غواړو چې جنګ وشي یا مسلماني یا دغه موږ ته وایي. خو
دغه ملکونه چې دي دغه د روسیې نه د بعضې مجاهد لیډران چې راپاڅېږي چې موږ تاجکستان آزاد کړو موږ ازبکستان آزاد کړو او زموږ د جهاد د برکته برلین آزاد شو نو خدای ته وګورئ نه برلین آزاد کړی نه تاجکستان آزاد کړی نه ازبکستان آزاد کړی که تاسې دومره تکړه سئ ښکته ورشئ اټکه پورې خپله خاوره آزاده کوئ نو بیا د تاجکستان ازبکستان خبرې کوئ نو دغه ټول د دروغو دغه دي دغه و لیډران چې دا مکمل د آی اس آی په دغه چلېده او تر اوسه پورې د آی اس آی او د سی ای اوله ده بیا آی اس آی چې دویمه خولې ته مې آی اس آی راله دا د سی ای هغه غلامانو د هغې په ایجنډه باندې په افغانستان کې په 1904 کې د مسلح جنګ شروع کړو د امریکې په خوښه باندې او غوښته یې چې وروس موږ یو ډېر ښه ګاونډي وو زموږ د پاکستان او د ایران سره هم ګاونډیتوب شته د چین سره هم شته دی خو روسیه زموږ په وطن کې هېڅکله تخریب نه کوو هېڅکله دغه غلطي وکړه چې په 1981 کې دې د پوجیان راوسته ته غټه اشتباه وه او دغه اشتباه چې وه د افغانستان د طبعي بربادي وکړه د نور افغانستان موږ سره روسیه موږ سره نه یې موږ ته ورور د افغانستان د آبادۍ دپاره یې کار کړی د یووالي دپاره یې کار کړی همیشه په افغانستان کې بنیادي کارونه کړي دي خو موږ ته کوم نقصان چې دغه را رسولی امریکې او د اروپیانو هغه موږ ته دغه نه دی را رسولی روس او موږ همدغومره لکه لایق په تاسو سره مې غوښته چې دغه خبرې در سره شیر کړم بعضې افغانان د موږ احساساتي دي چې یاره بس روس ګنې ظلم کړی په یوکرین باندې او روس داسې کړي او هغسې کړي ظلم چې دی دا خلک کوي ظلم چې دی دا ناروا کوي په عراق باندې چې حمله کوله دا سرکونه د دې برطانیا د خلکو نه ډکو د ولس نه چې په عراق حمله مه کوئ په امریکا کې د ولس نه دا سرکونه ډکو چې په عراق باندې حمله مه کوئ تاسو هم کته چې په عراق هم یو ډرامه وه په سوریه کې هم یو ډرامه وه او په افغانستان کې موږ ګوره چې یو ډرامه وه خبره دا ده چې بن لادن په یبټ آباد کې راوځي او بمبارۍ په هلمند او په قندهار کوي نو دا خو ښکاره ټول دروغ دی افغانانو وروڼو د دې پېژندګلي په کار ده په الله هم سپارم ښه وخت ولرئ او ښه اوس انشاءالله مظاهره هم ده په یکشنبې د اتوار په ورځ باندې په لندن کې د امریکې سفارت مخې ته افغانان به راغونډېږي په هغه شي باندې چې زموږ پیسې نه د ولس پیسې نیولي دا پیسې نه د طالب دي نه د بل دی او نه د کوم یو قوم دی د دې باره کې به انشاءالله په را روان یکشنبه یعنې اتوار ورځ باندې 20 تاریخ د فبروري میاشت 1 بجه به انشاءالله د امریکې د سفارت مخې ته افغانان غونډېږي او د دغه پیسو غوښتنه به کوي خبره دا ده چې 20 کاله موږ هم وجلو مړه یې کړو تباه یې کړو زموږ مدرسو جوماتونو هر څه باندې بمباریان یې وکړي او اخره کې زموږ پیسې هم نیولي د هغه پیسې غواړي چې خپلو خلکو ته یې ورکړي او یا بس یې رانه ووایي نو انشاءالله دې باره کې موږ خپل اواز اوچتو او انشاءالله تر څو پورې چې ژوندي یو انشاءالله هېڅکله به موږ وروسته نه شو د افغانستان ملي ګټو ته به کار کوو ملي سوچ ملي فکر به کوو او انشاءالله د خپل دغه